اسماعیل شاه ته په امریکا کې برسټل دا یو پارک دی او دا زه انګریز دی زه باغ سره لګي او سو خبرې وکم. Hello. How are you? I am good. Thank you so much. Where you have come from? I am come from Pakistan. اوه جوړ تکړه مړه وې چې پښتوني کنه او د انګریزي وی کنه صفای پته لګي دی خوښه صفای پته لګي چې دا پښتون دی. خداره ته کنه نوم دې سره زما نوم ناصر خان دی. ناصر خان او کله زه د سوات سره تعلق ساتم. د سواتي او ای خو د پاکستان کنه او د سوات کې د کم ځای په سوات کې چې دی نه بیا تختبن یو کله دی دا غي سره می تعلق دی. تختبن د سوات تله بڼه کې ما ډېر ریکارډینګونه کړي دي. تختبن کې ما کار کړی دی. خداره ته امریکا ته څنګه راغی؟ امریکا ته خو زه چونکې یو هیومانیټیرین ورکر یم او زه چې دی نو مختلف ارګنایزیشن سره مې چې دی نو خدمات دي او وس راغلی یم دلته کې هاورډ یونیورسټي ته هاورډ هیومانیټیرین انیشیټیو پای کې زما یو ټریننګ و یو کورس و اربن هیومانیټیرین ایمرجنسي کورس. نو زه د هغې دپاره راغلی یم دلته پاکستان ته. خداره ته امریکا دې خوښه شوه؟ واقعي دا خو یو ډیولپ کنټري ده او ماشاءالله لکه ډېر ښه خلک دي. زما چې دلته کوم ایکسپیکټیشن و نو هغه بالکل زما 100% پوره شو او ډېر زبردست ځای دی. خلک چې دی نو هغه بالکل ټیک ټاک دي. دلته د هیومن رایټس او د هر څه چې دی نو ښه پوره دغه کېږي خیال ساتلی کېږي او ډېر زبردست ځای دی جي. خداره ته دا خو زبردست خدای تا وویل چې زبردست دی که نه اوس دا راته ووایه چې څه کې لکه پاتې کېږو خو نه جي نه. زما خو دلته چونکې کورس دی هغه کورس زه کمپلیټ کړم او زه وایم چې زه له دې کورس بیا پوره پیدا والم او زه نور مختلف ملکونو او دې ته لاړ شم او هلته دا اپلای کړم او کوم ځای کې چې ایمرجنسي راځي یا دغه نو زه هلته خپل سرویسز یا خدمات چې دي نو خلکو ته پرووایډ کړم. نو زه وایم چې دا کم خدمات دي چې کوم زه خو یم چې په زموږ په خپل ملک کې پرووایډ شو نو ښه به نه؟ بالکل زه خو الریډي بیس یم په پاکستان کې او هلته کې چې دی نو زه په هیومانیټیرین سیکټر کې کار کوم نو بالکل دا خدمات په اول چې دی نو دا د پاکستان دپاره دي. لکه اول حق چې دی د پاکستان دی که نه د هغې نه پس بیا د نورو ملکونو دی. نو موږ وایو چې دا څومره ته لکه تا ته لکه تجربه ته حاصله کړي که نه نو دا تجربې به ته ګورې پاکستان کې اصل کې دا خو زه نشم ویلی چې دا حق د پاکستان دی ځکه چې زه هیومانیټیرین ورکر یم نو زموږ دپاره چې دی نو ریس ریلیجن نیشنلټي دا زموږ دپاره صدقه نه ساتي ځکه چې موږ هر کس ته چې دی نو که مسلمان دی که هندو دی که عیسائی دی که نور د بل مذهب سره تعلق ساتي خو دا چې دی نو موږ دپاره ټول یو انسانان دي. نو چې یو انسانان دي کوم ځای کې زما نیډ وي یا څه ضرورت وي نه خو دا ستا خبره صحیح ده خو مړه ته چې د کم ملک نو د هغه ملک خو په تا باندې څه حق شته؟ بالکل زه چونکې د سټیزن یم نیشنل یم نو حق خو شتي بالکل د ټولو دغه زه وایم ګوره پریفرنس به زیات تر ته خپل ملک ته ورکوي نه که دا خبره ده چې ته ملی په دنیا کې چې څومره انسانان دي که نه ته خو دغه انسانانو دپاره لګی که نه نو خو موږ څه نه وایو خو خیر حق در باندې پاکستان دی. دا راته ووایه چې راغې کله څو ورځې وشوې؟ تقریبا دلته کې چې دی نو 8 ورځې وشوې او زما کورس چونکې کنټینیو دی زه هغه په صحیح طریقه سره چې دی نو کمپلیټ کړم. پاکستان کې ګرمي وه که یخني؟ هلته کې خو ګرمي ده ډېره زیاته ګرمي وه او بجلي به ډېره زیاته راځي. بجلي خو زه چې کوم ځای اوسېږم نو هلته کې خو بجلي دونه زیات لوډ شیډینګ نشته. دا خو هلکه ته ګریډ سټیشن سره جوړ جوخ پروت دی نو بس ګریډ سټیشن سره خو نه یم خو چونکې زه یونیورسټي ټاون کې اوسېږم پېښور کې او زما ډیوټي چې دی نو په سراونډینګ ډسټرکټ کې د مختلف د خیبر شو جمرود لنډي کوتل باړه. دا خو والله ما ته اوس پته ولګه چې یونیورسټي ټاون کې لکه بجلي نه ځي. بالکل هلته کې بجلي چې دی نو داسې څه لوډ شیډینګ نه ځي به خو لږه کمه به ځي. نو زه ما په خپله نه ایکسپیرینس کړی چونکې راغلی یم اوس کرنټلي نه خو ته کرنټلي راغلی ولې ته خو سره ته زما له 7 ورځې وشوې نو بیا خو به مطلب دی ته به بیا خدای خبر چې هلکه خپل خپلوان خو چېرته وابډه کې نه دي؟ نه جي نه څوک وابډه کې نشتي.
اوس باندې ګوره صحیح خبره کوم ته ځکه مونږ خو غرق ولته اصل کې مونږ له پکار دي چې کم ځای کې مونږ اوسېږو نو پکار دی چې مونږ د هغه ځای کې کم بجلی یوټیلایز کوو بجلی یوز کوو په هغې باندې مونږ استري کوو اوبه پې دغه کېږي نور رڼا ترې اخلو موبایل پې چارج کوو ټول ضروریات زمونږ د بجلي سره بجلی دی چې بجلی نه خو موږ به غر کې بیا نو مونږ له پکار دی چې مونږ د حکومت پاکستان چې کم بل راځي په ټایم باندې چې مونږ په ټایم باندې سبمیټ کو ډیپوزټ کو نو بیا به چې دی نو نه چې ټیک دی بل خو بس خامخا به ورکو دا په مونږ د هغې حق دی چې مونږ بجلی خرج کړي خو چې دا بجلی نه او بل راشي بیا به ته څه کوې نو بل به ورکوو ځکه چې بجلی خو بل خو به ورکوې نو چې بجلی نه نو ته به څه چل په 24 ګنټو کې خو خامخا یو 1500 یو 15 منټ چې راشي بیا به 25,000 روپۍ ورکوې نه 25 نه که نه دا خو بس زمونږ ملک چې دی نو هغه نن سبا په کرایسس کې دی نو مونږ له پکار دی چې مونږ په دې ټایم کې چې دی نو خپل پالیټیشن خپل نور ادارې هر څه چې دی دا مونږ سپورټ کو او سپورټ سره بالکل ګوره مونږ کوشش هم دا دی که نه چې مونږ دې سپورټ کو ولې به نه سپورټ کوو خو هغې مطلب په خپلو کې داسې نښتي لکه چې دشمنان لکه دا سوچ نه کوي چې یار دا ملک خو زمونږ د ټولو دی که نه په شریک هم دی نو مونږ ولې په صلاح لکه صلح سره اتفاق سره د دې ملک خدمت ولې ونه کړو ته څه وایې چې دا ښه خبره نه ده چې اتفاق سره دا کار وشي ولې نه ده ښه خبره په کار ده چې زمونږ ملک ته مونږ پای کې اوسېږو مونږ هلته پیدا شوي پوه شوې مونږ له چې دی نو د هغې کرنسي مونږ یوز کوو مونږ چې دی نو د هغې روډونه یوز کوو مونږ د هغوی چې نور کم سهولیات یې هغه ټول مونږ یوټیلایز کوو یوز کوو یې نو په کار ده چې مونږ ټول چې دی نو له دې ملک د ښېګړې دپاره د ترقۍ دپاره له دې دپاره چې دی نو هغه هر سړی هغه خپل سرویسز خپل حصه دی پکې هر سړی چې هغه ټیک شو که نه خو چې په سر ته کم حکمرانان ناست دي نو د هغې خو لږ زه وایم چې هغې ته خو لږ زیات احتیاط پکار دی بالکل زیات احتیاط پکار دی مونږ هغوی له هم پکار دي چې په دې ملک باندې رحم وکړي او دقه خبره ده ګوره مین خبره دا ده چې په دې ملک باندې د رحم وکړي د خپلو کښېني خپلو کې د مطلب په اتفاق سره یو داسې فیصله وکړي چې د دې غریبو عوامو دا چې کم غریبانان غرق شو تباه شو برباد شو ذلیل او خوار شو چې د دې دپاره دومره څه وکړي که نه چې دا ګوره ته دې کې ته دلته په دې امریکې ته راغلی تا ته به د امریکې دا پته لګېدلي چې دلته ګوره هر سړی خوشحاله دی پیسه هم درنه ده او هر سړی په منډه هر سړی باندې کار کوي بجلی ځي نه مطلب څه تکلیف دی خلکو ته نشته په څه وجه نشته دا تکلیف نو موږ به بیا دا خامخا دا خبره کوو چې د دې مشران چې کوم دي دا قابل به نو زموږ دا مشران به قابل نه چې زموږ په 15 کالو شو او په دې 15 کالو کې صرف او صرف زموږ هغه بجلی موږ چې دی نو په صحیح معنو کې چې کوم دی نو د خلکو لور نه کا نو دا سوچ خو دغه حکمرانان وکړي که نه دا وجه ته زه ښیم وجه دا ده چې دلته اتفاق نشته بالکل بې اتفاقي ده او لویه خبره دا ده چې دا ټول خلک دي یو بل ته په کنځلو سر دي ګوره سړی پې ډېر بدې ښکاري ډېر زیات بدې ښکاري دا دشمني نه ده پکار تاسو که خپله دشمني کې چېرته بل ځای کې دا دشمنیان یې وکړئ خو د پاکستان د ښېګړې دپاره د خدای خاطر وکړه لږ اتفاق وکړئ چې زموږ دا ملک ښه شي او روزانه آیه دین جلسې دي جلوسونه دي الله ګوله غویما بد حل روډونه بلاک دي که د پنجاب نه یا د هغه ځای نه څه ټماټر که نه دی یا څه اوړه راځي یا ټماټر یا هر څه چې راځي نو هغه ملی په لاره څښا شي په دې وجه باندې څښا شي چې هلته ما روډ باندې نو دغه زه یم چې دا سیسټم ختم چې دا روډونه دغه چې او دغه د ملک د ښېګړې دپاره دا خلک یو شي نو څومره به ښې ته څه وې ته څه وې بالکل اصل کې زه که له دې ځایږي او د هغه ځایږي کمپیریزن وکړم نو چونکې دلته له دې ځایږي عوام چې دي یا زمونږ کم خلک چې دلته راشي یا د نورو ملکونو نه خلک راغلي نو هغه هم دلته کې چې دی نو هغه سینسیر دي هنیسټ دي د خپل ملک سره د خپل روزګار سره د خپل ډیوټۍ سره دلته مطلب دا دی چې 9 بجې باندې چې دی نو حاضري ده نو د دې 9 بجو مطلب دا دی چې 8:55 ته به 15 منټه مخکې ځان نه رسې نو موږ له پکار دی چې موږ هم هلته کې چې دی نو د خپل ډیوټي وي یا زموږ څه ریسپانسیبلیټي وي نو چې هغه موږ په هغې ټایم باندې او یا زموږ په څه ټایم باندې چټي وي زموږ څونه
ډیوټي وي 8 اور وي 7 اور وي 6 اورز وي نو موږ له پکار دي چې هغه موږ په دیانتدارۍ سره په ایماندارۍ سره دا خو ګورئ خپل یوټیلایز کړو. له دې نه علاوه زموږ پالیټیشین له هم پکار دي چې د خپلو نه د یو بل نه هغه کم څوک وایي پلانې غل دی څوک وایي د کرپشن کړی څوک وایي داسې ټیک نه دی نو پکار دی چې دوی په خپلو کې کینی او د ملک د ترقۍ دپاره راغونډ شي او د ملک د ترقۍ دپاره چې څه ضروریات دي یا څه پالیسیز جوړول پکار دي یا نور داسې څه رولز ریګولیشن کې چینجز راوسته پکار دي نو هغه وکړي او زموږ د ملک چې دی نو په مخ په ترقۍ روان شي. ګوره چې تاسو خبره سي تاسو دا خبرو که نه چې ملي هغه لکه ټایم دی زما یا 9 بجې 8 یا 9 بجې ملي مونږ چې کم لکه اهلکار دي کم چې ملي سروس کوي چې هغه په ټایم درځي دفتر ته تاسو دا مطلب دی کنه د دې ذمہوار چې کم دی هغه افسر دی چې کم مشر دی هغه له پکار دی چې هغه مطلب تپوس کې چې روته ولې نیمه ګنټه لیټ راغی ته ولې هغه څه ریزن وړاندې کوي کنه نو چې پاسبل ریزن صحیح ریزن خو زه ټیک د او به منلی شي چې ریزن مطلب هغه صحیح نه دی هغه مطلب لکه هغه افسر ووایي چې نه وروره ستا خبره ذهن نه نیسي هغه ته د ورور وارننګ دی ولا ورکړي چې دې نه پس که ته رانغې وروره زه به ستا کمپلینټ به کوم زه بس د خپل لکه خپل افسر ته به زه وایم چې دا سړی چې په وخت نه راځي خو ما ستا غلطي شوه که نه خو مین خبره زما دا ده چې زمونږ د حکمرانان چې کوم دي مونږ دا وایو دا چې په کورسۍ جګړه ده که نه دغه کورسۍ دا جنګ دې پرېږدي او د ملک دپاره دې د الله خاطر دې وکړي د ملک دپاره دې سوچ وکړي کورسۍ مرسۍ نه څه نه جوړېږي دا کورسیانې به هم پاتې دا دنیا به هم ختمه شي او د خدای ظالمان الله سره رابطه وساتئ او الله ته وایي چې الله به زموږ ټیک ټاک توبه وباسئ او د کینې او په خپلو کې اتفاق سره د دې ملک خدمت وکړي چې مطلب د عوام هم خوشحالي او مطلب د الله هم دنه خوشحالي چې ته لږ دا خو ډېر ښه خبره لکه ښه کار دی موږ د ښه کار دپاره دا خبره کوو. زه به دغه یو ریکویسټ ورته ووایم یا سجیشن ورته ویل پکار دي چې دا چې دی نه دا زمونږ کوم مشران دي یا زمونږ کوم هغه اختیارمند خلک دی نو هغو له پکار دي چې هغوی لږ غونته کې سوچ وکړي او هغه د ملک د ترقۍ دپاره چې دی نو ما تاسو ته لږ مخکې ووي چې څه داسې پالیسیز او دا ډیزاین قانون سیستم جوړ کړي نو پکار دی چې زموږ د ملک چې دی نو هغه زموږ داسې ملک دی چې په هغې کې 4 موسمونه دي زموږ سره چې دی نو نیچرل ریسورسز چې دي ګیس آیل یا له دې نه علاوه منرلز یا نور داسې زموږ سره اوبه ډېرې دي هر څه ډېر دي زموږ سره ښه اپارچونیټیز دي هر څه ډېر دي دا چې په دې باندې هر څه ډېر دي خو دا دماغ دا مازغت چې تکړه هم دي قابلیت پکې هم دی د هغوی ایکسپرټ خلک دی نو پکار دی چې زموږ په دې ملک باندې هغوی رحم وکړي او کیني او د دې ملک د غریبو دپاره د عوامو دپاره څه ترقۍ دپاره کار وکړي کار وکړي شي دا بس پرېږه دا به ځان له زړه ستړی کو ویستې والله کې جوړې زه خو دا وایم چې الله دې وکړي الله دې وکړي ګوره دې خلکو چې کم دی قرآن فالو کړي ګوره د امریکې د ټول د قرآن فالو دا قانون هم د هغې نه هر څه د هغې نه روچت کړي دي دلته استعمال کړه نو خو د الله د طرف نه ګوره دا دومره موږ له یو لویه تحفه راغلې خو دا تحفه چې کوم ده زموږ د خلکو په تاخچو کې ایښې ده که نه جی بالکل په تاخچو کې ایښې ده بس رومال کې تو کړې ده ایښې ده موږ وایو چې نه دا قانون موږ له راولي د قرآن قانون او کلم چې د قرآن قانون راغو که نه انشاءالله تعالی دا ملک په ترقي کې دا ته یاد ساته لکه شریعت داسې یو شی دی که نه شریعت پکار دی دې ملک ته دا زموږ ملک د جمهوریت نه دی حقیقت خبره دا ده موږ د ته وګورو دا کمې کارنامې روانې دا څه کېږي لګیا دی نو د قرآن دا قانون چې کوم دی که نه انشاءالله تعالی چې کلم نافذ شو انشاءالله تعالی دا ملک به ترقي کوي که خیري او الله دې وکړي الله دې وکړي الله دې وکړي الله دې وکړي ستا ډېره مننه ستا ډېره مهرباني الله دې خوشحاله او باد ساته زنده‌باد اوسئ بس مونږ به هم دعاګانې کوو او ته به هم دعاګانې کوې بالکل ضرور انشاءالله او که یو تپوس د ناسې وکړم خیر دی دا راته ووایه که نه چې دلته خو لکه ملکونه دي دنیا ملکونه دي او دغه که نه خو داسې بادشاه شته په دې دنیا کې لکه داسې بادشاه که نه چې کوم بادشاهي چې هغه بغیر د محله یعنې محل ورسره نه نو اصل کې زه چونکې یورپ کې هم ډېر ګرځېدلی یم خو زه په 2022 اکتوبر کې نیدرلینډ ته تللی وم هلته هم زما یو ټریننګ پروګرام و نو هلته کې ما ولیدل په خپلو سترګو چې د نیدرلینډ چې کوم مشر و وزیر اعظم و نو هغه په سایکل لاغې او پارلیمنټ مخې ته نه ګڼه وه نه سیکیورټي وه هېڅ هم نه
او ما په خپل یو موټر سایکل ته مخکې یو په شاته نو ما ولیدل بیا ما پردر چې دی نو د هغه ځای کوم لوکل چې یو زمونږ چې کوم انسټیټیوټ ته تللو نو د هغوی نه ما تپوس وکړو چې لکه دا صحیح حساب کې هغوی چې دی په وړو کې یو خپل کور کې اوسېږي محل نشتی او سهار مالې په سایکل خپل دا خو نه کور خو به وي که او جی کور اشتي خپل کور اشتي څه وایم داسې باچا چې کور هم نی که نه لکه داسې باچا په دې دنیا کې داسې باچا شته چې کور هم نی نو بس دې باره کې ما ته څه علم نشتی جی دا به څنګه چل کېږي دا ګوره دا مازغه دې لږ دغه که انشاءالله که لږ دې داسې که نه سوچ دې وکړو نو بس باچا هغه داسې دی هغه خو ګوره لکه داسې باچا دی چې بس هغه جی د ځنګل باچا یو چې موږ ورته لاین وایو نو هغه چې دی نو هغه بغیر کور نه خو هغه هم نه هغه هم یو خپله جونګړی چې ته د ونې لاندې هغه نو اصل کې زناور دپاره چې دی نو لکه په ځنګل بس کې باچا زه بس ته بس لږ ور ورسېدې کېدای شي چا ته اشاره کړي یا څه چلي که نه خو زه پوه شوم اشاره خو درته وکړه خو زه خیر دی بهرحال ستا ډېره مننه مهرباني غادې خو که چې شل شي مننه ډېره مننه زنده باد اوسئ تھینک یو